نننې زمونږ سبق سورت آل عمران دریم سفارہ آیت نمبر 81 خوانوالی تر 85 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او کله چې واغست الله میثاق النبیین پخوادا د پیغمبرانونا لما آتیتکم من کتاب خامخا درکوم بزتاسو تا کتاب و حکمہ او نبوت ثم جاءکم بیارا شتاسو تا رسول مصدق لما معکم پیغمبر تصدیق ان کے دعاغ تاسو سردی لا تؤمنن به خامخا ایمان براوڑی تاسو پاغ باندی وَلَتَنْصُرُنَّهُ او خامخا امداد بکوی تاسو داغم قال اویل اللہ اقررتم آیا اقرار کوی تاسو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي وَأَخَذْتُمْ او واغستتاسو عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي پدغ خبر واد زمان قالوا اقررنا ویل دی اقرار کومنگا قال ویل اللہ فاشهدوا گواشی پخپل امتن باندی وانا معکم من الشاہدین او زتاسو سرا د گوائی کون کو نیم فمن تولى بعد ذلك پس سوک چواوڑی دو پس ددینا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نو دا کسان هم دید فاسقان افغیر دین اللہ آیا بغیر د دین د اللہ نا یبغون دیلٹی بلدن وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص دے اللہ لتا بدار دی آغسوک چی اسمانونو او زمکو کی دی طوعا وکرها کخوخائیوی او کپزور باندی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ او دی اللہ تبا دی واپس کریشی قل آمنا
بالله وایا ایمان راوړل دې مونږ په الله وما انزل علينا او پاغا چې نازل کړي شوی دي مونږ ته وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب او پاغا چې نازل کړي شوی په ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیہ السلام والاسباط او اولاد د دی باندې وما اوتی موسی و عیسی او پاغه چې ورکړې شو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام والنبیون من ربهم او نور پیغمبرانو تا د طرفا د رب د دینا لا نفرق بین احد منهم جدائی نراول منگا پمینز د یو تن کې د دینا ایمان راوړلو کې ونحن له مسلمون او منگا خاص دے اللہ تتابداریو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا او چاچ الٹو بغیر د اسلام نبل دین فلن يقبل منه نو چربا قبول نکړې شي ددنا وهو في الآخرة من الخاسرين او وی بده په آخرت کې د تاوانیانو نه